السلام علیکم ملګرو. افغانستان کرکټ بورډ سکواډ اعلان کړی دی د ایرلینډ خلاف د یو ټیسټ میچ لپاره. کم د دې لپاره افغانستان کرکټ بورډ سکواډ اعلان کړی دی. خو دغه سکواډ ته موږ وګورو نو په سکواډ کې بعضې لوبغاړي داسې اخیستل شوي دي چې هغه لوبغاړي فرفام نشته دی، او بعضې پکې داسې لوبغاړي دي چې هغه د ون ډے پلیران دي یا د T20 پلیران دي، هغه پکې هم اخیستل شوي دي. نو زه خو د سکواډ ته وګورم په دغه سکواډ کې چې دغه کم لوبغاړي آوټ اف فورم دي، فرفام یې نشته دی. د دې په ځای باندې باید هغه لوبغاړي اخیستی وي چې کم لوبغاړو فرفام شته دی، او په دې سکواډ کې باید هغه لوبغاړي نه وي اخیستل شوي. هغه څه کوم چې رقم لوبغاړي دي چې هغه لوبغاړي د T20 لوبغاړي دي، د ون ډے لوبغاړي دي، نو هغه په دغه سکواډ کې باید نه وي اخیستل شوی. هغه چاته په دې سکواډ کې ځای ورکړل شوی وي چې په دغه یو ټیسټ میچ دی، ځکه چې په دغه کې کوم یو لوبغاړي واغستل هغه واغستل، کوم چې وانه غستل بس هغه پاتې شو، هغه بیا د ټیسټ میچ کې مطلب نشي لوبېدلی ځکه چې یو ټیسټ میچ دی. خو په دغه کې دغه د ون ډے د T20 پلیران اخیستل پکار نه و. په دغه کې هغه حقدار د حق ورکول پکار و چې کوم د ټیسټ صحیح حقدار لوبغاړي دي. راځو دغه سکواډ طرف ته. سکواډ کپټن حشمت الله شاهدي دی خو په خپل ځای باندې صحیح دی، بالکل صحیح لوبغاړی دی. رحمان الله ګربز یې اخیستی دی. په دې کې زه لږ ناراضه یم چې رحمان الله ګربز د ون ډے او د T20 پلیر دی. د دې په ځای باندې باید داسې بل پلیر اخیستی وي چې هغه د ټیسټ میچ دپاره ټیسټ سکواډ دپاره هغه بالکل صحیح حقدار وي. اکرام علي خیر یې اخیستی دی، بالکل په خپل ځای باندې صحیح دی. ابراهیم زدران ته که موږ وګورو د ټیسټ پلیر دی، نور علي زدران ته که موږ وګورو د ټیسټ پلیر دی، رحمت شاه ته که موږ وګورو د ټیسټ پلیر دی. عبدالمالک دا یو ډېر بهترین پلیر دی، یو بهترین سټروک والا بیټسمین دی، خو د سره قسمت وفا نه کوي، د ده لږ آوټ اف فورم دی، خو دی به انشاءالله فورم کې راځي. ناصر جمال ته که موږ وګورو، ناصر جمال آوټ اف فورم دی، فورم یې نشته دی، بار بار په ټیسټ سکواډ کې حاصل کېږي. باید شاه محبوب ته که موږ وګورو، دا په خپل ځای باندې صحیح حقدار ته حق ورکړل شوی دی، بهترین بیټسمین دی. کریم جنت ته به راشو. کریم جنت د ون ډے پلیر دی، T20 پلیر دی، ټیسټ پلیر نه دی، او دلته په ټیسټ سکواډ کې اخیستل شوی دی. نو دې په ځای باندې یو بل لوبغاړی اخیستل شوی وی، ضیاء الرحمن اکبر، کوم چې لیفټ آرم اپ بریک بولینګ کوي، دا هم د ټیسټ لپاره بهترین سپینر دی. ظهیر خان پختون که دې ته موږ وګورو نو دې ته چانس ورکړی دی، ځکه چې دی په ون ډے کې هم نه اخلي، په T20 کې هم نه اخلي، باید دا په ټیسټ کې واخلي، بالکل د حق جوړېږي. خلیل ګربز، نجات مسعود دا هم ښه فیصله کړې ده، د ټیسټ لپاره ښه بالر دی. نوید ددران دا هم د ټیسټ لپاره بهترین بالر دی، او ابراهیم عبدالرحیم زی دا هم د ټیسټ لپاره بهترین بالر دی. دلته که موږ راشو وفادار مومند سره پکې زیاتی شوی دی، ځکه که موږ وګورو کریم جنت ته پکې هېڅ ضرورت نه و. کریم جنت آلراونډر پلیر دی، وفادار یو مستحق پلیر دی. وفادار مومند په دغه ټیسټ سکواډ کې بولی وی، داسې نور چې د ټیسټ کوم صحیح حقداران دي هغه به بولی وی. وفادار مومند غریب ته یو میچ کې چانس ورکړي، او په هغې باندې دومره پریشر وي په دغه یو میچ کې، که نه هغه وایي چې په دې میچ کې زه وکټ هم واخلم او سکور هم کم ورکړم، چېرې ما په نورو میچونو کې واخلي، د پریشر د وجې نه هغه دغه سکور زیات واخیستل شي یا مطلب بالینګ خراب وکړي. نو نور وفادار مومند ته که موږ ګورو، ښه سپیډ لري، ښه ایکشن لري، ښه ښایسته بالر دی، زبردست بالر دی. د افغانستان دپاره که مسلسل دا ولوبېږي نو یو بهترین بالر جوړېدی شي. دغه د افغانستان سکواډ تاسو هم سره خپل نظر ضرور په کمنټ کې شریک کړئ، چې کوم لوبغاړی پکې ستاسو خوښ نه دی، کوم لوبغاړی پکې ستاسو خوښ دی، دغه ټیسټ سکواډ ستاسو په نظر باندې څنګه دی څنګه نه دی. خپل رایه موږ سره ضرور په کمنټ کې شریک کړئ. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ، زموږ پیج هم سره فالو کوئ، زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د نور تازه معلوماتو لپاره. نور ښه وخت ولرئ. د الله په امان.